السلام علیکم زه فواد باچا پریویسلی منګه باسو کو په اس اس او باندې او منګه هغه شندې په اس اس او کې لګیا اس اس او کې لګیا یو دغه پروتوکول منګه ټچ کو خو پریویسلی چې نو منګه فوکس کړو موستلی په بیسیک authentication باندې و زموږ سره ګوره نوې چې کوم دی د اي پی آی لپاره ګوره authentication چې دی دا موستلی منګه د اي پی آی لپاره استعمال تاسو اوس وایي چې د اي پی آی د دا څه خبرې دی کوي ها ګوره اوس نن سبا زموږ سره ډېر شي سافټویر دي چې هغه اي پی آی استعمالوي مطلب دا تاسو یو ویب سایټ دی هغه ته اکسس وکړئ هغه ویب سایټ چې دی هغه بل ځای ته اکسس وکړي دا هغه ځنه بیا ډیټا راو باسي هغه اي پی آی غونډه کې استعمالوي دا هغه په ترو باندې بیا مطلب دا تاسو بیا هغه اکسس درکې خو دا هغې نه مخکې هغه دا چې هغه ښه باقاعده آی ډي پي چې سیسټم چې کوم دی دی پرووایډ کړی دا ټول انفارمیشن په هغې کې دننه پراته وي اوس په دلته ګورې راغلم ګوره له پاسه داسې شو وینې دا زموږ سره شو authentication 2.0 دی دا خیال وایي که سو اکټا والا دی که هغو سره مشته کمپنۍ چې کومه ده ګوره دا یوزر دی که نه دا یوزر اوس وایي چې یاره زه اکسس وکړم ډایرکټ د ویب اپلیکیشن ته نو هغه اکسس چې کوم دی دا به ډیکلاین شي او دا ګډ پریکټس دی کله چې ستا اکسس د ډیکلاین کوم دا مطلب دا دی چې ته اوس هغه زوړ هغه باندې نشي کولی چې I want to end and I get my get a key from blah 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 که نه هغه نه کېږي اوس کولی اوس خو ښه باقاعده که تاسو سټپ ته خیال وکړئ دا 1 دی 2 دی بیا ډایرکټ 7 ته راغلی دی یعنې نو هغه 3 هلته له پاسه تللی 3 4 5 6 هغه هغه چېرته لاړو آی ډي پي ته بیا 6 7 دی زموږ سره بیا 8 دی او 9 دی هغه ځای ته راغلی دی یعنې کله چې هم د اي پی آی ته اکسس کوي دا اي پی آی ته چې راځي نو ښه په ډېرو طریقو باندې راځي اوس دا آی ډي پي چې کوم دی دا آیډنټټي پرووایډر آیډنټټي پرووایډر اوس راځي تھرډ پارټي کې هم اوس هغه دا چې یو قسم امپلویز دي د کمپنۍ هغه رجسټر شي د آی ډي پي سره اوس زموږ سره ګوره آیډنټټي مینجمنټ یو سروس یو انټرنل یو ایکسټرنلی اکټا چې دی هغه یو کمپنۍ ده هغه هم ښه باقاعده دا یو سروس پرووایډ کوي آی ډي فیډریشن ټایپ تھرو باندې کېږي اخر هغه د وروسته بیا راځي خو مثلا سات زموږ سره چې کوم دی اتورایزیشن 2 نو اتورایزیشن 2 چې زموږ سره دی نو په دې کې دې کار وشي چې کله هم دا اوس پروتوکال دی دننه په دې اس اس او کې پوه شوې دا دویم نمبر پروتوکال چې کوم دی دا ډېر زیات اي پی آی لپاره یوز کېږي اوس دا کس چې کوم دی دی راغی اوس د اي پی آی د ویب اپ ته اکسس کوي د اي پی آی ته موستلی نو هغه دې کار وکړي د یوزر اوله کې راشي وي I want and زه دننه کېږم د ویب سایټ ته او دغه پلانکې نمبر ډیټابیس چې دی هغه اکسس کوم نو دا ویب سایټ ورته وایي get me a key from the IDP مطلب دا چې ما لا کی راوړه ته خو را دننه کېږي اوس که خیال کړو په اوله کې به د پریویسلی ګورئ په هغې کې مونږ ته ویلي وایي give me your credential مطلب دا خپل پاسورډ او یوزرنیم او پاسورډ انټر کا دلته ته دا ویب اپ چې کوم دی دا نه وایي چې ته پاسورډ انټر کا دا ورته څه وایي get me a key from the IDP نو دی ولګي دی لاړ شي آی ډي پي ته له پاسه آی ډي پي اوس تاسو یې نه ګورئ نو بیا دلته ښه باقاعده دی ask وکیل دی اواز کې app told me app دا کمپیوټر دا یو چې دی app told me اپ ما ته ووی چې ask you for a key ما ته اپ ووی چې یاره ته د دنه کی راوله پوه شوې نو آی ډي پي ورته د هغه ځای نه ریپلای وکړي اوکې I know app but who are you مطلب دا چې زه خو اپ پیژنم خو ته یې څوک بای ته څوک راغلی نو دلته ورته بیا دا کس چې کوم دی دی ورته کریډنشل انټر کړي د آی ډي پي ته آی ډي پي سره د ټول انفارمیشن هلته پراته وي دا نادره انفارمیشن هلته ټول څه پراته دي اوس پوه شوې نو دی وایي here is my credential دا زما کریډنشل دی نو هغه هلته پروسس کې وایي ګوري نو هغه هغه ځینې آی ډي پي ورته وایي awesome give this key to the app پوه شوې مونږه مطلب دا چې تھینک یو تا مالا انفارمیشن ټول نه کړو هر څه برابر دي دا کی والا او دا کی وس ورکه دی اپ لا دی ویب اپ چې ورته کوم ویلی کېږي اپ لا نو زه نمبر 7 سټپ کې دا کی ما راواغسته ایز ا یوزر او ما ته here is the key that IDP gave me پوه شوې دا کی ده چې آی ډي پي مالا راکړې ده نو هلته ویب اپ چې دی هغه پوه شي چې ښه اوس ګوره په دې پروسس کې که خیال وکړئ که نه دا پاسورډ یې نه انټر کوي پوه شوې پاسورډ هغې آی ډي پي له ورکوي دا یو آیډنټټي پرووایډر چې کوم دی دی ټول انفارمیشن کریډنشل چې دی ټول ځان سره سټور کوي نورو خلکو له دی صرف کیګانې ورکوي او د هغې ډیجیټل کیګانو په ترو باندې دا انفارمیشن چې دی بیا اکسس کولی شي خو کریډنشل نه ورکوي پوه شوې کریډنشل په دې کې دا پاسورډ او یوزرنیم چې هغه نه هیک کېږي او مطلب دا یې ورکېږي بهر ته نو نمبر 7 چې دی here is the key that the IDP
give it to me مطلب دا چې IDP مال راکړی دا نو دلته ویب اپ وته سوی وي ډیره مهرباني give me 1 sec I want data here is my key خا اپ چې دی هغه لاړ شي API ته لپاسه سمونه API database ته لاړ شي د ناغه ته وي I want data here is my key دا زما ډیټا پکار ده او دا زما کی ده نو API چې کومه ده د عام already ته IDP سره register دی پوه شوې نو API چې دی هغه وي can this app get this data with this key مطلب دا چې دا API ته دی IDP نه تاسو کی دا اپ چې کوم دی دا نمونه کی مال راکړی دا نمونه ډیټا زمانه غواړي دای کی دا کی ته ټرست کې نو دا غز نو د IDP وای چې او دا کی چې دا ما already verify کړی د یوزر سره او دا کی ما یوزر لور کړی دا کی چې دا زمانه طرف راغلی دا د اپ نه مور کړی دا او دا اپ چې کوم دی دا IDP دا کی چې کوم دا پروواید شي چې کوم دا کی چې دا legit پښتو کې اوس دا وایي چې دا کی ما پرووایډ کړی دا د یوزر لا او دا یوزر چې دی د هغه کی بیا پرووایډ کړه د اپ لا کړی راځي حکم د اپ لا او دا اپ چې کوم دی لپاسه دا کی چې دا API لا پرووایډ کړه او دا API چې دا کی را واغسته واپس یې ADP لراوړه اوري نو هغه نه دا ټوله کی چې دا غونډه هغه ته لجټ شو او پته ولګی چې دا یو کی دا ګرځي راګرځي دا ټول نمونه سره اٹیچ کیږي نو هغه نو دا هغه وای چې او دا کس ټرست کوم او go ahead give him access مطلب دا چې دا کس ټرست کوم او زو ورشه او دا access شدي دا اوس لغله ورکا دی یوزر لای وس ورکا نو دا قشن دا یوزر چې کم دی د بیا access میلاو شي نو دا ټول پروسس ودلته ګوره دا authorization 2.0 چې کوم دی و زمونږ سره بل راځي هغه د دینه بعد بیا زمونږ سره راځي SAML څه ته ګوره a web based model that allow a third party application or service to validation the user identity and retrieve details about the user pretty much same thing خو په web application باندې کیږي دا لپاسه چې وبدي کی API و بدی کوس API نشتی ګوره نه API د منځ نه وتی دا نو هغه لګوټي هم دا اتورایزیشن چې د لګوټي کمپلیکس دی د لګوټي خره د نن سبا ډیر زیات خلک سیمانه دا کی چې دا په ډیره طریقو باندې او دا په ملي سکندو په ترو باندې کیږي just so you know ها نو دا security assertion markup language چې کوم دی SAML دا SAML هم دا قشن دی پروسس دی وز دا یوزر چې کوم دی راشي دی وس و یاره زه خو ډایرک اکسس کوم که اوس تاسو خیال وکړئ د ایگزام سره سټپ 9 هم راغلی دی ګورئ نه اوري لګوټي سټیپونه به کې سیوا شي دي خو مطلب دا چې هغه منځنه API چې دا غي لرکړي دا دوانه اوس ځینې کمپنیان دی هغه اتورایزیشن استعمالوي ځینې کمپنیان دي چې هغه SAML استعمالوي په شوینه دوانه دی استعمالول شي نو زمونږ سره چې دی نو دا یوزر چې دی وس اکسس کین دا یوزر قشن دی بیا ته پوسټ وکي I want in زو دنه غواړم چې درشم اکسس غواړم نو اقشانتی دوباره اقشانتی وته دا اف وته وی get me a key from IDP مالا a key ته IDP نه راوړه process بیا راوړو اقشانتی واپس app told me to ask you for a key app ماته وی چې دا کی دا مالا کی راکې نو اقشانتی هغه ته اوکې زه خو صحیح دا app ماته دسته وی چې مالا کی راکې خو ته یې سو کو نو خپل credential چې هغه انټر کو نمبر 7 step پوه شوې نو هغه چې انټر شو ارسه انټر کړو هغه زینه واته هغه information on the packet chi a packet wala worki kino ho packet on the packet poishwi give this info package to the app matlab da چې دا package wala da band package yo زه څوک نشو کولا والے poishwi da package wala او دا package چې دی ځان سره wala او دا دی app لويسا دلته number 9 چې کوم دی here is the info packet the IDP give it to me matlab da چې دا package چې کوم دی دا مال دی لغرا کو دی سیشن IDP چې کوم دی identity provider دی IDP مال دا package راکو او دا package دی دا والا هو په خیال اوله کې د کیګانو خبرې کیګانې ورکولې دلته ولا اوس one packet ورکړی دی یو encrypted packet شو پوه شو چې هغه نه کولایږي اوس دا چې کوم دی د نه اپ د چې څنګه دا package راشي نو د سره خپل کی دلته private کی پوه شو دا کی راواغستم او دا اپ دا باکس کولاو کوم یعنی نو چې کله باکس کولاو شو نو د پته ولګی دا چې بای دا کس دې د لجت اوس دلته ګوره خو نو خلک به کې چل کړی دی را سټیپونه به کې سکیپ کړی دی او مای ګاډ ویټ ا منټ اوکې I am sorry so number 1 چې کوم دی هغه ته وی یاره ما زه دنه واړم چې دنه لاړ شم
او دویم نمبر چې کوم دی هغه ته وی یار د مال آی ډی پی نه خپل کی راوړه. دریم نمبر چې کوم دی ګوره هغه ماته آی ډی پی وی چې مال کی راکا. نو دلته وس شپږم نمبر ته زرا غنم غ خیال وکړو. نو دا آی ډی پی چې دی برابر دی خبا قاعده دا اپ ته ځان سره ريجستره کړ اپ پیج نه. نو نمبر 4 ورته وی ډو آی نو یو اوري دا اف اغز نو د ډایرکټ لار شي دا آی ډی پی دی اپ ته وی ډو آی نو یو زتا پیژن تو سو کې. نو دلته دا اپ چې کوم دی ته نمبر 5 کې دی ته وی هیر از مای سیګنیچر دا زویم او دا زما سیګنیچر دی. خا چې کله په دې په منځ کې دا کمیونیکیشن وشي په دې آی ډی پی او د ویب په منځ کې دا غي نه بعد بیا د شپږم نمبر کم سټپ چې دی دا شپږم نمبر یعنی خپه دی 1 2 3 4 5 باندې فالو کوي تاسو خپل به پوښي چې کله دا انفارمیشن چې دی دا غي ته پروواید کی دغه شن پاکټ چې په اخر کې ورکی هغه پاکټ چې دی الریډي هغه سیګنیچر باغی کې دنه پروتي پوه شوې سیګنیچر په پاکټ کې دنه یې وره دا اوس ما مس کړو په ولا کې ام سوري. نو دغه سیګنیچر چې کم دی د دنه ما یاره چیز خو سوي مخ خدا په کوم طریقه روانم اوري دا پاکټ چې کوم ورکې بده کې دنه دا سیګنیچر وسره ایډیټ شي خو د یوزر ته اوس پته نه لګي اوري دا یوزر پاکټ راولېږي دا پاکټ چې دنه راشي او دا کی چې کوم دا هغه سره هم دا اټیچ دا سیګنیچر نو هغه دا پاکټ چې کوم دی هغه کولاو کی او هغه اپ چې کوم دی دا یوزر نو دی هغه اپ ته اکسس وکي. نو دا زموږ سره چې و زموږ سره دا راځي identity provider is the combination of three things. identity provider چې دا څه شي دی identity provider په اصل کې دا پدې کې د یوزر انفارمیشن زی د ارګنایزیشن انفارمیشن بکی او بیا پاغي کې د اپلیکیشن یا سرویس پرووایډر چې کوم دی د اپلیکیشن دا غو انفارمیشن بکی. نو د آیډنټیټي پرووایډر چې دی په اصل کې د یوزر انفارمیشن ټول سٹور کې د ځان سره د ارګنایزیشن انفارمیشن ټول سٹور کې د ځان سره او بیا په اصل کې دا کوم چې څوک پرووایډر انفارمیشن پرووایډ کوي هغه انفارمیشن سٹور کوي. اوس فار ایگزامپل اوس په اوله کې غزا خیال وکړو مونږ وی سیاره بینک ته دا کم کس چې دی راغی او په بینک کې د اکاونټ واړی خو هغه ته ان آی سی خو نو که خیال وکړئ تاسو کله ان آی سی راغوي ټول انفارمیشن تاسو نه وغواړي تاسو نوم سره کم ځای کې اوسېږئ په اصل کې دا نادرا چې کم دی د دې سره د بینک چې دی دا بینک وسره هم ريجستر دي ځکه چې د هوټکس میکس دا مسلې کوي نو هغه هم ټول انفارمیشن پیژنې چې د بینک چې دا لیجټ دی دا د سره ريجستر دی. خو بینک چې کوم سرویسز پرووایډ کوي هغه هم ټول ريجستر دي اخو په غیر هغه چې څوک ريجستر نه کوي بیا الیګل کې راځي کنه نه اپلیکیشنز او کوم هغه چې اکاونټ ورکوي هغه ټول ريجستر دي ځکه چې کوم کس چې دی هغه هم رپورټ کولای شي نادر خپل اکاونټ چې کولاو کی ټولر سره پای کې دنه پرادای دا ټول انفارمیشن پاسل دا ټول انفارمیشن چې کوم دی دا آی ډی پی اس سره چې کوم دی د آیډنټیټي سرویس آیډنټیټي پرووایډر سره خبا قاعده سٹور پراتی. نو کله چې یو ته انفارمیشن وغواړي نه بل ورکی دا ګوره پر روان فیوچر کې به دا بلیک چینج په ترو باندې کیږي بلیک چینج شو دا وي دغه شان دی بټول د یو بل سره کمیونیکیشن کوي په بلیک چین په ترو باندې او دا بلاکس چې کم دنه به هغه په ترو باندې به اکسس کیږي او کې دی چې پته نه لګي کله به راځي خو ون ډے دا غن راشي. نو زمونږ سره دا آیډنټیټي پرووایډر چې دی په دې کې د یوزر انفارمیشن ارګنایزیشنل انفارمیشن بکی او د اپلیکیشن یا سرویس پرووایډر انفارمیشنز پاګه کې دنه پراته دا غي په ترو باندې بیا اپلیکیشن ته اکسس وسی اوس کوي او کس راځي ډایرکټ اور هغه کمپیوټر ته اکسس کوي نو هغه بیا په سکیورټي تھرټ راځي. نو دا شان دی لپاره اوس ګوره تاسو خیال کړو اوس د ګوري واپس په بیا لار شو دی کمپیوټر ته او بیا په دې کمپیوټر کې چې کوم سرویسز دي د اکسس ډایرکټ سو کوي کنه نو هغه خبره نه ده او هغه بیسټ پریکټیس نه ده. نو زه امید کوم چې تاسو لګوري کلیریفیکیشن وشو چې یاره اس اس او څه شی دی په اس اس او کې پروتوکول چې دي زموږ سره کوم دي زموږ سره بیسیک پروتوکول زموږ سره اتورایزیشن 2.0 دی بلکې زموږ سره سامل اسرشن دی بلکې بیا تاسو کله هم اس اس او امپلیمنٹ کوي په کمپنۍ کې خبا قاعده هغه د تاسو ګوري چې موږ کم پروتوکول موږ دا فالو کوو ځکه چې موږ کم یو پروتوکول را چوز کو ک بیسکس والو او ک دا اتورایزیشن 2.2 چوز کو او ک سامل اسرشن چې کوم دی دا لینګویج دا یو چوز کو دا لینګویج نه پاسل کې دی ته پته نه لګي دا ته ولې لینګویج کوي دا ټیکنالوژي ته پوه شئ نو دا سرویس چې کوم دی دا پروتوکول چې دا چوز کو نو په دې دریو کې بیا کم کس چې امپلیمنټیشن کې موستلی چې دی یا اتورایزیشن یا سامل چې دی کوي ځکه بیسکس خو الریډي موږ یو کس کو نو دا هغه په ترو باندې هغه بیا موږ امپلیمنٹ کو او هغه کمپنۍ چې هغه موږ سکیور وساتو. نو زه امید کوم چې تاسو دا لیکچر انجوای کو او که تاسو نه انجوای کړئ تاسو کامنټس هم کولای شئ تاسو سبسکرایب کولای شئ نور لیکچرز لپاره او کنه نو ویب سایټ باندې به ان شاء الله دا ټول انفارمیشن چې دا تاسو ته اویلیبل الله پامان.